اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه دوستانو خدای دې کې جوړ صحتمند خوشاله اوسئ د نعیم مهدي یوټیوب چینل ته راغلاست تاسو ته وایم او دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ چینل سره د کاروبار بخش کې دی کوشش کوم چې تاسو دوستانو ته کاروبار نوې نوې طریقې وښیم نن مخکې د نشست موضوع ته راسم زه تاسو نه هیله لرم زما چینل سره سبسکرایب کړئ د ما دا ویډیو لایک کړئ او دوستانو سره د ویډیو هم شیر کړئ او د ما چینل لینک هم شیر کړئ او په ضمن کې څه سوال لرئ نظر لرئ کامنټ کې وکړئ او هغه د زنګ بټن ووایئ چې که چېرته نوې ویډیوګانې تاسو ته زه اپلوډ کوم نو تاسو ته به زر خبر درکړل سي او تاسو به کولی سئ د ما ویډیو نه استفاده وکړئ نو که تاسو چېرته بیکاره یاستئ او افغانستان کې کار کول غواړئ او پیسې نه لرئ سرمایه نه لرئ تاسو کولی سئ چې قالین فروشي شروع کړئ قالین فروشي څه دی ډېر پیسې څه ده ډېر ښه عاید لري ښه پیسې لري ځکه د افغانستان قالین کمه خرڅېږي ولې ډېر ښه بیه باندې خرڅېږي ځکه دا ډېر وزني هم دي ډېر ښه کوالټي هم دي او هر سړی نشي کولی دا واخلي په ځکه چې د هر شی اقتصاد خبره نه ده نو راځم څنګه کولی شو بغیر افغاني مصرف نه دغه قالین فروشي وکړو تاسو باید لاړ شئ قالین فروشانو ته سره وغږېږئ چې غواړم دا قالین تاسو ته زه خرڅ کړم دې کې ستا ماته لږ ښه ریټ راکړئ نو تاسو ته به هم ګټه وشي ماته به هم ګټه وشي او خرڅ به هم خلاص کړئ تاسو کوشش کوئ چې په یو وخت کې یو قالین فروش ته ځئ ځکه بیا مکس کېږي سره او هر وخت چې تاسو عکس اخلئ به د کتابچه ولرئ هغه کې باید معلومات قالیني معلومات او داسې ولیکئ نو بل لازم څنګه کولی شو د هغه وکړو نو تاسو افغانستان کې ویب سایټ او اپلیکیشن دومره نه چلیږي څومره چې فیسبوک چلیږي هر سړی ورته لاسرسي لري نو همیشه کوشش کوئ چې مختلف صفحې جوړې کړئ چې تاسو ته ټوکې کوئ نور صفحې اجتماعي صفحې هر څنګه چې مقصد لایک واخلئ څومره تاسو ډېر صفحې لایک لري همغوره کولی شو یو صفحه موږ د څو مختلفو کاروبار لپاره استعمال کړو نو که چېرته تاسو دا صفحې لایک کړئ هر یو لایک مطلب دا ده چې یو کس دی نو که 100,000 لایک شو 1,000 لایک شو مطلب 1,000 کسان شو دا کولی شو مختلف بخشو کې کاروبار لپاره استفاده وکړو نو راځم څنګه کولی شو نو کله چې تاسو یو دکان ته ځئ دکان کې باید تاسو ورته دا هغه وکړئ دکان کې څه ده مثلا دا قالین فروش سره وغږېږئ چې تاسو ته غواړم قالینه خرڅ کړم که ماته لږ ښه ریټ هم راکړئ چې زه مشتري هم پیدا کړم او تاسو ته هم فایده وکړي او ما ته هم فایده وکړي ماته دې بدل کې څه زه غواړم چې یو څه کمیشن ماته راکړئ او که یو چېرته رادم کړله نو کوشش کوئ نور ته لاړ شئ ځکه ډېر زیات دي او هغوی ته هغوی چې همداسې ورته وخت ضایع کوي نو هغه نه که ورته کسټمر پیدا سي یو مشتري ورته پیدا سي او خرڅ یې ورته هغوی ورته لا فایده کوي نو کله چې تاسو د هغوی سره ومنله تاسو یو موبایل کې عکس اخلئ او کتابچې کې معلومات ورته لیکئ چې مثلا دا قالین په څو دی دې تر څنګ څه دی بیا چې کله تاسو راغئ کمپیوټر ته اړوئ کمپیوټر ته چې واړولو نو کمپیوټر هم چې په حساب واړولو نو هغه کې تاسو یو ډیزاین کوئ ډیزاین کې هر کالینې ته یو کوډ ورکوئ یعنې څنګه اول خو تاسو یو دکان ته په وخت کې لاړئ هغه ته یو عکسونه هم واخیسته کوډ هم ورکړه کوډ کې بیا قیمت هم سره لیکئ دغه سره تاسو مسلکي ښکارئ او بیا فیسبوک کې د صفحو کې اچوئ او څورته کوشش کوئ چې هر صفحې کې چې دا 2-3 څلور پوسټونه باید یو اعلان اچوئ نو که چېرته چا په کار تاسو ته فیسبوک لارې میسج کوي نو هغه قیمت کې تاسو سره جوړېږي نو خپل هغه کې خپل کمیشن هم واچوئ او د کوشش کوئ لږ هغوی هم کمیشن واخلئ لږ اضافه پیسې هم پې اچولی شئ که چېرته چا میسج کوو او هغه تاسو ته کوډ معلوم ده مثلا دا قالین ما خوښه ده زه غواړم واخلم نو تاسو ادرس ورته ورکوئ نو هغه ادرس چې دا اوس دا کوډ کوم خوښ کړی دی نو پوهېږي چې دا خو د دې دوکان ده نو هماغه دوکان ادرس ورکوئ اوس که دا کوډ ورنه کوي لاس هغه به قالینه به عین رنګ ډیزاین به خو فرق وکړي چې مثلا کوم دکان ته لاړ شئ خو که عین شی خو صحیح ده خو که عین شی نه وي بیا په دا نمره کې چې کوم دکان نه دی دا عکس اخیستلی و نو بهتر ده چې کوډ ورکوئ او قیمتونه هر یو بیا ځان سره کتابچې کې ولیکئ بیا کمپیوټر کې ایډیټ کړئ او دا بیا اعلان هغه کې ورکړئ نو دې سره څه چل کېږي چې کله زه هغه کوډ په عکس باندې کلیک کوم هغه بیا ته وایم چې کومه کالین مې خوښه سوه دغه فلانی کوډ لري هغه کوډ په حساب زه ګورم هغه لیست په حساب چې کوم دکان نه مې اخیستی ده نو کله چې تاسو په یو وخت کې دا خلاص کړئ بیا دویم دکان ته لاړ شئ بیا دریم ته لاړ شئ همداسې ټول خلاص کړئ کوشش کوئ هر دکان کې خپل یو عکس واخلئ یو نه چې 3-4 عکس مختلف جوړونه واخلئ داسې ښکاره کړئ چې دا دکان تاسو خپل ده یعنې فیسبوک کې چې عکس کله اخلئ داسې کوشش وکړئ چې یو خواته عکس واخلئ بل خواته عکس واخلئ داسې فکر وکړئ یا قالین داسې جګېدو وخت کې عکس واخلئ چې داسې خلکو احساس وکړي چې دا قالین فروشي تاسو خپله ده او تاسو د دې هغه یاستئ نو کله چې هلته هغه سوی ته سړی راغواړئ نو قالین خوښه کړي پیسې ورکوئ او که قالین یې سره خوښې نه کړل خو هسې دکان ته هم نه ځي او داسې هم ځي نو که خوښه کړه پیسې هغه تاسو کمیشن اخلئ او بیا دوکاندار نه کمیشن خپل ترې اخلئ او دغه دوکاندار ته به خرڅوئ او بیا به تاسو ورو ورو همداسې هغه کوئ
نو دغه هغه شی ده چې تاسو کولای شئ چې د مختلفو وختو کې کولای شئ تاسو همیشه شی یو بیکار یو اعلان اچوئ. تر بل ویډیو پورې ستاسو خدای مو سپارم مخکې دینه چې لاړ سم تاسو نه خواهش کوم چې خپل زما ویډیو چینل سره لایک کړئ او ما چینل سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر هم کړئ. مننه، تر بیا پورې خدای پامان.